د افغانانو لپاره ښه خبر دا چې څنګه او څه شوي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مشئ. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاسپورټ اخیستلو لپاره د آنلاین فورم ډکولو بهیر بیرته په کابل کې پیل شوی او له مراجعینو څخه یې غوښتي چې له دې وروسته آنلاین ثبت نام وکړي. دغه وزارت ویلي چې د پاسپورټ عمومي ریاست له شاوخوا 6 میاشتو څخه بیا تر دا مهاله 2000 کسانو ته چې آنلاین او یا حضوري ډول یې ثبت نام کړی وو پاسپورټونه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې اوس مهال د پاسپورټ ریاست تخنیکي او بشري ظرفیت لوړ شوی او غوښتونکي کولی شي چې له نن ورځې 12 بجو څخه آنلاین ثبت نام وکړي. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې اړه راغلي د پاسپورټ مرکزي اداره د خپل تخنیکي او بشري ظرفیت له لوړولو وروسته نن شنبه د وری میاشتې 2 نیټه د غرمې په 12 بجو دغه سایټ د غوښتونکو پر مخ پرانیستل شو. زموږ هیوادوال کولی شي د پاسپورټ لپاره آنلاین غوښتنه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې آنلاین ثبت نام محدود نه دی بلکې په روژه کې به هره ورځ 2000 او تر روژې وروسته به هره ورځ 3000 پاسپورټونه د آنلاین نوملیکنې له لارې خلکو ته توزیع کړي. د پاسپورټ عمومي ریاست ویان شفیع الله تسل بیا ویلي چې په دغه بهیر کې ولایتونه هم شامل دي. یاد وزارت ویلي چې د فی نفر پاسپورټ د آنلاین فورم ډکولو لپاره 200 افغانۍ ټاکل شوي او په خبره یې خلک د له دې زیاتې پیسې نه ورکوي. د پاسپورټ ریاست د روانې مارچ میاشتې پر 14مه په ولایتونو کې د پاسپورټ ورکولو بهیر بند کړ او یوازې په کابل کې هغه کسانو ته د پاسپورټونو ورکولو بهیر پیل کړ چې مخکې آنلاین ثبت نام کړی و. د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د پاسپورټ ورکولو بهیر په دغه هیواد کې بند شو. تر هغه وروسته د اکتوبر پر 15مه د پاسپورټ ورکولو بهیر له سره پیل شو. د کابل د پاسپورټ ریاست د تیر نومبر میاشتې پر 15مه هم د شاوخوا 1 میاشتې لپاره د تخنیکي ستونزو له امله د مراجعینو پر مخ تړل شوی و چې وروسته یې خدمات پیل شول. خو په وروستي مورد کې په کابل کې د پاسپورټ ریاست وروسته تر هغې خپلې چارې بندې کړې کله چې طالب چارواکو د کابل پاسپورټ ریاست مخ ته د یو ځانمرګي بریدګر د لمنځه وړلو خبر ورکړ. په هر حال تاسو زموږ دغه ویډیو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.